अल्हम्दुलिल्लाह الذي أبهج قلوب العارفين ذكره وعرفانه وأهلك جميع المستكبرين قهره وسلطانه تعالى عن سمة الحدوث وشين العيوب شانه سبحانه فهو راحم الخلق ورحمانه نحمده على أياديه حمدا يقترن به رضوانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المنزل عليه قرآنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك ज़मा मुहतरम व मशरानो दोस्तानो और काबिल एहतराम हजरात उलमाए किराम हर यो आलिम ला मुख्तसर बयान पकार दे कि नूरो मिलमनो तम मुकम्मलोशु नु खबर बादीज न शुरू कमा च खलक हुई इख्तिलाफात थी ओ चपकलश क्लेश चा पसी लड़शु सूक मनु सूक मुसलमान दे सूक काफिर दे द चाओ मनु कम यो मक्ते फिक्र स्कूल ऑफ थॉट द टिकते द चाओ मनु चा पसी लड़शु कम मुसलमान दे कम काफिर दे ढेर फिरकी दी ढेर जमातुन दी नु चा पसी लड़शु दाखलक सवाल कई साइन ऑफ इंटरोगेशन आंसर क्वेश्चन सेशन दाखलक सवाल कई उस खल्को लब जवाब संग और को नदी जवाब खुलासा दादा चेचा की पिंज खबरी कना नदा मुसलमान दे सो खबरी पिंज खबरी चा की वी अपोख मुसलमान दे अगर पिंज खबरे बजान के पैदा कऊ और सोच दे पिंजो खबरों ना बार दे न या ब कच्चा मुसलमानी या ब मुशरिकी या ब काफिरी या ब बिदअती नु पिंज खबरे चेचा की वी अपोख मुसलमान दे नंबर एक च कुरान हक किताब गणी चिदा कुरान हक किताब दे देख इस तहरीफ न देशवे नंबर एक कुरान को हक माने हदीस को हुज्जत माने खत्म नबूवत को दलील और रेफरेंस माने कुरान ता हक हुई चिदा हक ते देख तहरीफ न देशवे न दा सड़े नंबर एक दे कामयाब द्वेम चे हदीस दलील गणी कुरान टेक्स्ट दे हदीस टेस्ट पेपर दे
قرآن دا متن دے، حدیث دا غی شرع دا. نو مولیان تکرور نہ کئی او پاغی باندے روب می دا مجمع نو ما باندے خروب نشتا. یو لطیفہ بدتا ہوکما، لطیفم بکار دا چی خلق خوشحال شي کنا، علمی خبر بائی و تاس تو فیدمو شی او لطیفم دا تکوم مذہب امراشی انشاءاللہ. نمبر 1 چی قرآن حق امانی، دویم چی حدیث حق امانی. دا سے خلق شتا حدیث حجت نہ گنی، دا حدیث نہ انکار کئی. نو پدی او لطیفہ بیانو ما بیا دا 15 خبر کوم انشاءاللہ. زدا قرآن درس ورکوم او دا قرآن درسونه زما ډیر دي. نو هغه کې مختلف خلق کسان کینی. نو یو بابا او پکې ناسته او یا کله عمر نو بارته چې لاړ نو یو پیرا یو اخبار یو کس اخبار خرڅو نو واړې راګیر کړی دي الکان نوجوانان 12-13 چې ګوره حدیث نشتا. دا اسی خبرې دي پدې خبرې کوي خلکو له دماغ خراب. دا بابا جی ورغه زنګ درس کې وکیناسته، د علماء کرام درس کې کینه، د قرآن او حدیث درس کې کینه. زما محترم و یقینو به ان شاء الله. خو هغه عالمان وی چې قرآن جہاں قرآن وہاں هم. یو کس زنګ ملګری بیانو کو او څوک چې قرآن غوړی نو موږ هغه سره یو. قرآن چې غوړی ناغي سره یو، خو چې پکې شرک او بدعت نه نو الله ور سره یو. کني قرآن ترجمه بکئی او شرک و بدعت بکئی. هغه عالم چې هغه دا وی دا شرک نه دی، دا بدعت نه دی، دا شرک نه دی، دا بدعت نه دی، دا شرک نه دی، دا بدعت نه دی، هو چې سړی غل دی. دا وی دا شرک دی، دا بدعت دی، دا شرک دی، دا بدعت دی، نو دا کس چې دا اوچت دی. الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځي. نو زنده عنایت سے ورغه هغه سید الله بای بختی روان دي موږ سره اوسېدل. نو دی ورغه نو وته وی ویلکه تسوی حدیث نه منه، وی حدیث نه منم کنه. دا ډېر وګد کیسه ده خو مختصره. وی چې تمړ شي ستا جنازه وکړو، وی او جنازه به وکړو کنه. وی مسلمان ما وی د پلار جنازه دې کړې ده، وی او نو څنګه د ملګری وته وی د جنازې ذکر خو په قرآن کې نشته. سلور تکبیر او جنازه دا کم ځای نه تاسو منه. جنازہ و قرآن کی نشتا خو حدیث کی دا. فسکت گل زمان خاموش ونجح شیر زمان او شیر زمان کامیاب شو. بہرحال دویم او دوی چې لکه سنت ته کړه دے کنا سنت ہے، سنت ته کړه دے کنا سنت ہے. هغه وته وی هندو خو نه ما مسلمان ما. دا په پنجابی کې خبره وی سنت کړه ما، سنت شوه دے. توجہ ناغو تو وی نو دا سنت ذکر خو پس کې نشتا. درود شریف ہوا ہے جی، درود شریف ہوا ہے جی. اللهم صل علی محمد کما صلیت علی دا سشلی گئی سړیا کینه بارام کینه راکم یو چې وازونه گئی دا مخ ولوي کینه بارام وای. حاجی درود شریف ہوا ہے جی. اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. ګورئ دا زمونږ دیني اجتماع ده. کله کله سے یو وخت تاسو ته اوس د چغې مغې تاسو مونږ ویلي دي بالکل چغې به نه وخی، بیانونه اورئ خو په آرام سره. اوس هم بار نم چا ما ته ټلیفون وکړو چې بالکل آرام سره بس کښېنئ بیانونه اورئ. علما دي څوک به راځي څوک به ځي، صرف بیان په دغه باندې تاسو کښېنئ. جزاکم اللہ. خجی اور ہے نو زنده بابا وتوی عنایت وی سنت تے شوی دے کنا نا سنت ہے وی ہندو نے ما مسلمان ہم سنت میں شوی دے وی دا سنت ذکر خو قرآن کی نشتا، دا خو حدیث کے دے. عشر من الفطرہ لس سیزون پا دا فطرت نا ثابت تی. اگے کی اوسا دے الخطانو سنت کولو لطیفہ رالا توجہ کے نو سنت کول یو معشوم سنت کول دا قرآن کی نشتا او حدیث کی نشتا. نو قرآن کے خبل سے لکلی دی وی قرآن کی لکلی والجروح قصاص
چې څوک ته زخمی کې نو هغه زخمی کې چې څوک ته زخمی کې نو هغه څوک ته زخمی کې نو هغه زخمی کې والجروح قصاص نو چې کوم ډاکټر یا نئی تا نه دا غسیز سر کټ کړی دی نو ورشه دا غنه سر کټ کا دا غنه سر کټ کا والجروح قصاص دا غنه سر کټ کا د سر ته کټ کا دا غا دغه سر ته کټ کا ولې والجروح قصاص قران کې دالی کړی دي نو قران ټیکسټ دی حدیث داغه ټیسټ پیپر دی نو قران به منو او سبب منو حدیث به منو درېمه خبره توجه قرآن حجت دلیل حجت اور حدیث حجت اور نمبر 3 ختم نبوت سشي ختم نبوت الله دې موږ ته سمجھ نصیب وکړي نو ختم نبوت په منو او ټولي مني او څوک چې نه مني هغه کافر دی سلورم خبره مسلمان سوکتے کافر سوکتے سوک پا منو سوک پا نمنو کم مکتے فکر سکول آفتاد ٹکتے کم غلط تے سوک ٹکتی سوک غلط تی چپائی کی پینزہ خبری نمبر 1 قرآن منی دویم حدیث منی تریم ختم نبوت منی سلورم دا شرک نفی کئی سنفی کئی ولی دا شرک نفی کئی کہ شرک وی دا نبی علیہ السلام شفاعت پا نملاوی گی ان لکل نبی دعوتا مستجابتا فتعجل کل نبی دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة من لا يشرك بالله شيئا رواه البخاري چاکی چی شرک وی اغتب دا نبی علیہ السلام شفاعت نملاوی گی اللہ دے منگ دا شرک نو ساتھ سلورم کس کم یو دے چی اغب دا شرک نزان بچ گئی او پینزم سا خبر دا دا بدعت نہ بزان بچ گئی ہوا ہے سنہ بجانو جے بچ گئی بدعت نہ دا بدعت ترمامیٹر دے بدعت سے دے ترمامیٹر توجہ سر اور بدعت کے دے چا فیدئی دا مولا دا خیٹے پر رسم و رواج کے دے چا فیدئی دا خزے رسم و رواج بند کا خزا پا کور کے بند شوا دا اوربل لے دا غوبل لے دا اخ پہ ارتا دا اخ پہ تنگ دا او دا وم دا او دا تم دا رسم و رواج دیل خزا دا غور کئی توجہ ور کئی نوے نوے جوڑی جوڑی سوٹنا جوڑی دا خاون پیسے خرچ کئی بار تزیر ازی نو رسم و رواج کیا چا فیدہ دا چا فیدہ دا او پا بدت کی دا مولا دا خیٹے فیدہ دا ما توی صحیح علماء کے اور غلط علماء کے فرق سے دے زوتو ایم نکاح کے پیسے فتوے کے پیسے دم کے پیسے بچے کان کے اذان کے پیسے تیجا 40واں 11ویں شریف 12ویں شریف چھوٹی 11ویں شریف بڑی 11ویں شریف جمعراتاں 40واں دا نمونہ نہ قرآن کشتا نہ حدیث کشتا امنگ دینا کاروبار جو کر دے نو بدعت کے فائدہ دا دا مولا دا خیٹ ہے اور رسم و رواج کے اچھا فائدہ دا دا خضو کی دی بار تو چکرے لگئی نو صحیح خلق کم دی کہ سوک پینزہ خبر منی نمبر 1 قرآن 2 حدیث 3 ختم نبوت 4 شرک کی نفی توحید کا اثبات 5 بدعت کی نفی دا مجدد سے توئی خبر ہے مجدد سے توئی ایو کستے دا بدعتنو سربراہ دے غط خلق مجدد ہوئی من یجدد لها دینها مجدد اغیت ہوئی چی اغا سل کالا پس رازی نو سل کالا پس چی مجدد راشی اغا سکئی توجہ اسکئی مجدد سکئی ابو دو شریف روایت تے مجدد دا کئی چی دن کی بدعت را دن نشوی شرک را دن نشوی بدعت را دن نشوی شرک را دن نشوی نو تیتے شرک اباسی بدعت تے اباسی نو خلق اور پس خبر کئی ویدہ نوی دن دے نوی دن ندے تا شرک کے تا بدعت کے نو اغا مجدد کار دا دے چی اغا دن سکئی صفا کئی دسنا دا شرکنا دا سنا دا بدعتنا نو دا مجدد دا کار دا اصل کا پس رازی او دا شرک و بدعت چیدنا آغا سکی ختمی او توحید و سنت راولی یو ملاو نو منالو نم کوشش کوئے چی مال ہے دکا چی اصلاح ضرور دے حکمت ضرور دے حکمت سرکار کوئے قرآن و حدیث درسونا کوئے حکمت سرکار کوئے اور ارچا لزے ارچا بندی روٹیم خورے جیب لم لگ حرکت وار کوئے چچا کے بدعاتی حلوہ والے سے حلوہ پہ خولے اخروے اور ڈرائی فروٹ پکے وطواچوے اور دودھ پتی چے والا ورکے اور بے دوست کے اور بے دا سے راوالے جدا کار دے غلط دا کار دے صدے مجمع بے لوجوڑا کولا کنا ما پریدہ چیزے بیان ہوکم اگو رسل نخ کولے سوابے خوزما دا ایفن دلبر چورانو آو کنا کوئی پا بار کی سر لرگی دے سرنا ہوا ہے آگا شیر ہوتا ہوا ہے شیر ہوا ہے
गुड गुड نقصان رسوي دین ته سور میږي دي بدعتي مولا په بار کې کوګ لرګي دي او کنه دا ظالم بچیا دې ته وای الله دې موږ ته سمې نصیب وګرځي. نو زما محترمو ما حضرت وی خاموش ډونټ سپیک سایلنٹ لرن یور لیسن په انګلیش کې مې ته وی چپ شه وګوره چپ شو ښا په انګلیش پويږي ښا ټول چپ شو منه خجی نو ما وی حکمت سره با کار کوي لړګي بنه را بغاوي نو سړی دا لاړ ما ته والد سے فرمایل بچي د قران او حدیث درسونه ډیر کې خو چې کوم ځای درس نه وي شروع کې سلور کار با نه کې ما ته وی نو ما ته څه کار بنه کوم یو به شرک نه بیان ہے یو بدعت نه بیان ہے یو به ټي وي نه بیان ہے یو به پردګي نه بیان ہے نو امدا سلور کارونه خو اهم خدا کارونه دي چې شرک نفي وکاو د بدعت نفي وکاو او خلقو کې فحاشي ختم شي او بلس ٹی وی ڈرامے فلمیں گانے بجانے دا شی ختم شي نو دا به خو کو کنه وینا کنه خلق متخته ټولو کې شرک ته ټولو کې بدعت ته ټولو کې بے پردگی دا ټولو کې ټي وی دي نو چپ شمخ کې وته فضائل بیانوا ها فضائل 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 نو خلق راټینګ کا جال په واچوا نو چې خلق ملګری خو مضبوط کې اوس ته شرک بیان کا بدعت بیان کا ملګری دي تکړه شو هو چې سخت بیان دی کو نو خلق دنه تختل نو خلق په مزه مزه رنده کوي سبه کوي ها رنده کوي به په مزه مزه به داسې راوله ها زکه چې دا کم کلی سدي وی چې خر کوی ته غورځي نو څنګه به غورځي ورګه تاسو ته چل خیم چې خر به څنګه کوی ته غورځوي دا سه خر بونی سه اور به دلته کوی دي نور اخکه به قسم دې کسلور کسان خر راخ کې دونه زوري اتن کوی ته نشي غورځوي داغي طریقه دا چې داغه شا چې داغه کوی طرف تکه لګي راخ کې بشاته شي لګي راخ کې بشاته شي لګي راخ کې لګي راخ کې او درز کوی ته غورځي نو خر بداسي کوی ته غورځوي حلوا په خوروي او د پاسو په ساچوي ډرای فروټ او دودھ پتی چې وې استاد جی په غلط ہے پتا سي طریقې سره کار کوي خو چې شلق ته وباسه ناغه یو ملګری خطن आवाज کو فوکزه موسی خو موږ پته عمل کو کنه نو خیر دې لګ نرمي کوي الله دې متصمن خپل کارم کوي حکمت سره کوي ان شاء الله خو او د قران دې درسم کوي خو دې جیب له حرکت ور کوي او ځان لری لری مساته ورځه په او خبر ور سره کوي پیار سره محبت سره طریقې سره خرچي سره ان شاء الله الله خیر دروازې کولای یو مولا نو منالما په دې ختموما ډېر غټ مولا سو مولانا طیب صاحب یو شاګرد دلته دغه کې باکوډې رہے کې نو ما ته استاد جی دا پیپسی مسکا دونه پیپسی سکی روزانه دو پیپسی سکی نو ما ته ګوره کټر اشاعت والا دی تکړه عالم دی نو دونه نو ما ته استاد جی دا پیپسی ډیر مسکا دې سره دا سره بدنم غټي کو شوګرم دې سره لګي نو دا مسکا هغه وخت کې شوګر نو خو سي شوګرم شو خو سم سکی وی ګولې وته واچو نو ما وته یلکا ته خو غټ شوې شوګر در باندې ولګید بس کنه هغه وی هغه سمولای چې دونی مننی وی سمولای چې دونی مننی کنه بهرحال الله دې موږ ته سمې نصیب وګرځي نو ما دې پوره خبره کوله چې یو مولا وا او دې جسټس ته کنزل کول جرنل ته کنزل کول جسټس ته کنزل کول اغي ته کنزل کول اغي ته کنزل کول او اغي ته پوښوي کنه پوښې نو می مال ہے اغي ته کنزل کول او ډېر ډړلې دار مولا دې او ډېر نر مولا دې او دا چا نه یریږي ډېر تکړه مولا نو مړ شو نو چې مړ شو نو قبر ته ورشه ال تخلق طوافم کوي او سجدم کوي ولې د خپل جون کې په شرک او بدعت باندې بیان نو کړي نو خلک زکه شرک او بدعت کوي التا نو عالم هغه چې شرک او بدعت خلاف بیان کوي او توحید او سنت اثبات کوي نو بیا چې هغه مرشي نو قبر کچه پروتي سبحان الله او پاغي باندې شرک او بدعت نکیږي نو بهرحال کارم کوي او داسې طریقې سره کار کوي چې حکمت سره کار کوي الله دې په دې خبرو مالا او تاسو لا د عمل توفیق نصیب وګرځي یو ملګری درخواست کو مفتی صاحب خطنه جرات لمو لګ اشعار راته د امام ابو حنیفه په شان باندې اوروا ناغه ته لګ اورما نو بس په دې باندې ختمو چې لګ نورم خوشاله شي ټیک تا کنه دا ټول ساړه لګیو نو ما در کې 15 کیلو وینه سی واکړه ټیک تا کنه نو عبد الله ابن المبارک د امام بخاری رحمت الله علیه د استادانو استاد دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې فرمایي د دې اهل حدیثو
ډېر مسائل پیدا شوي دي نو هغې ته دا اشعار اورم چې د امام بخاري د استادانو استاد څه فرمایي. دا عبدالله مبارک خود محدث ته هغه فرمایي لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه فلا بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرأ الصحيفة ويقايس من يقايسه بلب ومن ذا تجعلون له نظيرا رأيت مشمرا سهر الليالي وصام نهاره لله خيفا وإذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا ومن كأبي حنيفة في علاه إمام للخليقة والخليفة ومن كأبي حنيفة في علاه إمام للخليقة والخليفة وكيف يحل أن يذا فقيه له في الأرض آيات شريفة. وصلى الله على النبي الكريم.